نن پنجشنبه د 1400 لومړي هجري شمسي کال د 23 په ژمه نیټه د هلمند پوهنې ریاست د ساینس او معلوماتي ټکنالوژي مدیریت له لوري په شهید محمد انور خان علي لیسه کې یو مجهز لابراتوار ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یادو مراسمو کې د هلمند پوهنې ریاست مسؤلینو، ښوونکو او زده کوونکو برخه لرل. د هلمند د ساینس او ټکنالوژي مدیر محمد اغا آریان سکون راډیو ته ویل چې د دې لیسې لابراتوار د وروستیو جګړو له کبله وران شوی و چې اوس یې تر رغونې وروسته ټولې اړتیاوې ورپوره کړي او د ټولو لابراتواري موادو مرسته یې ورسره کړې او نن یې پرانیستنه وکړل. د شهید محمد انور خان د علي لیسې ویجاړ شوی لابراتوار د جنګ او جګړو له کبله څخه ویجاړ شوی و. د هغو لابراتوارونو له جملې څخه یو لابراتوار دا و چې نن یې موږ پرانیستنه وکړل. هغوی ته مو د دې کافي اندازه مواد او لابران ښوونکي ورته مقرر کړل. د شهید انور خان علي لیسې کې چې کوم لابراتوار پرانیستل سو په دې کې د څلورو مضامینو مواد موجود دي لکه ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضامین چې د دوی څخه به هغه مسلکي استادان او خپلو زده کوونکو ته تجربې پشکې کوي. د شهید محمد انور خان علي لیسې مدیر عبدالحی حزین د هلمند پوهنې ریاست له مسؤلینو مننه وکړه چې د زده کوونکو لپاره یې ویجاړ شوی لابراتوار بیرته ورغوي او زیاته کړه چې د لابراتوارونو شتون په ښوونځیو کې د زده کوونکو په ښه زده کړو او د کیفیت په لوړولو کې ډېر اغېزناکه ثابتېدلی سي. دا لابراتوار په محمد انور خان علي لیسې کې چې کلونه فلج و او د ګټې څخه د شاګردانو د ګټې څخه هغه بې برخې و، ځکه په دې خاطر باندې چې هغه د تېرو جګړو له امله تخریب شوی و. نو د ریاست په ځانګړې او خاصه همکاري او د دوی په پاملرنه باندې او زموږ د ادارې او د ښوونکو په خاصو هڅو باندې دا لابراتوار فعال شو. د لابراتوار ته اړتیا په دې ده چې دا ساینسي مضامین لکه ریاضي ده او همداراز کیمیا ده، بیولوژي ده، د دې مضامین دپاره خاص تجربو ته اړتیا لري. نو تر څو هغه شاګردان په عملي بڼه باندې هغه کوم مادې یا کوم مواد چې دوی ته په مضامینو کې ویل کېږي هغه دلته د استاد لخوا څخه په ثبوت ورته ورسېږي. زموږ لابراتوار اوس د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شو او اوس ګټه زندې اخلو. بل لور ته بیا د یادې لیسې زده کوونکو په خپل ښوونځي کې د لابراتوار د پرانیستلو هرکلی وکړ او خوښي یې وښودل چې اوس به د نظري زده کړو ترڅنګ عملي تجربې هم ترسره کوي. د کلونو راهیسې موږ لابراتوار نه درلودی، اوس ډېر خوشحاله شولو، خپل زده کړې به ښه په پوره دغه سره وکړو. نو موږ چې د کلونو راهیسې دا دغه لابراتوار نو دغه مدیر صاحب چې راغلی دغه راهیسې موږ خپل لابراتوار پوره کړي او خپل دغه درسونو ته ادامه ورکړو. موږ د کلونو راهیسې دا انتظار کوی چې موږ لابراتوار نه درلودی، عملي زده کړې موږ نه وې کړي. اوس موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې رئیس معارف لخوا موږ ته یو لابراتوار پرانیستل سو. موږ ډېر خوشحاله یو په عملي ډول موږ خپل پخوا نظري ډول کولی، اوس موږ په عملي ډول خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. هلمند پوهنې ریاست د ساینس او معلوماتي ټکنالوژي مدیریت له لوري داسې مهال د هلمند په یوه ښوونځي کې د لابراتوار پرانیستنه کیږي چې زده کوونکو په خپلو ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو د کمښت او لابراتوارونو د نشتوالي څخه شکایتونه لرل. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.